یو روایت کې راغلی دی امام دارمی نقل کړی دی خپل سنن کې بے اسناد صحیح ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائی ان البیت لا يتسع على اهله کلا یو کور شي دا په خپل اهل باندې سپراخیږي پراخ معلومیږي خلکو ته بعض اوقاتو کې داسې چې یو ځای کولاو ځای وي خو سړي به کیسې زړه تنګ وي او ځای وخت کې یو کور داسې وي چې هغه ظاهره کې تنګ وي لیکن خلک به پکې زړه خوشحاله وي او چې پراخه به محسوسوي یو فائدہ ده دیم وتحضره الملائکه دغه کور ته ملائکه حاضریږي دریم فائدہ وتهجره الشیاطین شیطانان هم دغه کور پرې دی خواله بیا نه ورځي څلورم ويكثر خیره دغه کور خیر هم ډیر زیاتیږي فائدې په کې ډیر زیاتې وي برکات په کې ډیر زیات وي دا څلور فائدې ملاویږي په څه باندې پراخی ملائکو حاضریدل شیاطین داغی تختیدل او دا کور برکات او خیر ډیریدل دا زیتی کی پدی باندې ان یقرأ فیه القرآن چې بدا کور کې قرآن لوستل کیږي یو سړی دا غواړي چې زما کور دی په ما پراخې زما دی په کې زړه خوشحاله ملائک ته چا کور ته ورتله دایسي معمولی خبره مه ګڼئ زبارړو ملائک پاکان خلق دی دار پاکو خلقو خالزی شیاطین گنده خلق دی گنده مخلوق دی دا د گندو خالزی نو که غواړي چې زما کور ته پاکان خلق راشي چې ملائک دی او زما کور نه شیاطین لاړ شي وتښتي او زما په عرش کې خیر او برکت پیدا شي قرآن پکې لولئ سار نه چې راپاسئ لاول قرآن لولئ بچو ته مې قرآن راوالی په خپله مې قرآن راوالی چې قرآن پکې لوستلی کېږي وان البیت لیضیق علی اهله وتهجره الملائکه وتحضره الشیاطین ويقل خیره الا یقرأ فی القرآن او بعض اوقاتو کې یو کور پچا تنګيږي ملائک تا کور نه تختی شیاطین وته حاضریږي او دغه کور خیر او برکت کمیږي په دې وجه چې په دې کور کې قرآن لوستل کېږي نن د خلکو ژوند تنگ دی خلک پریشان دي په خپل کورونو کې بعض اوقاتو کې ځنې کسان راشي تپوس کې یاره جی پیسې خپرېمانه رزق خپرېمانه لمې تنگ دی جی لمې تنگ دی کور کې پریشانه نه سیوا پریشانه نه زکه سیوا چې قرآن نه لولي ته کور کې